بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر او اختر تاسو د ټولو مبارک شه او امید دی چې په خیر خیریت سره به اختر تاسو تیر شوي. مونږ نن ریکارډینګ کوو او دا ګاونډیان ډېر زیات شور کوي، که لږ لږ شور په دې ویډیو کې راځي نو ډېر بخښنه غواړم. صحیح ده، نو تاسو خپله توجه چې کم دی خپل سبق طرف ته کوئ. مونږ ټینسونه شروع کړي دي او پاست پرفیکټ ټینس مونږ په تیر ویډیو کې کړی وو او په نننۍ ویډیو کې به مونږ پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کوو. صحیح ده، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته په اردو کې ویل کېږي فعل ماضی جاری مکمل. صحیح ده، مطلب د دې خبرې مطلب دا دی چې یو کار په ماضي کې شروع شوی و او په ماضي کې د څه وخته پورې روانو او بیا ختم شوی و. صحیح ده، دې ته ویل کېږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. تاسو ګورئ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. کنټینیوس مطلب دا دی چې جاری و، پس په ماضي کې په څه وخت کې جاری و. تاسو ته په دې سکرین باندې ما د یو وړوکی غونتي دغه جوړ کړی دی، تاسو وګورئ. دا اوس ګوره ماضي ده او د ماضي نه پس بیا حال دی، مطلب ماضي پاست، حال ناو، او دا ناو نه پس بیا فیوچر راځي که نه، هغې سره زموږ څه کار نشته دی. خو د ناو نه مخکې تاسو وګورئ دا ټوله ماضي ده. اوس یو کار دی هغه د ا نه شروع شوی دی، ما دا ا لیکلی دی. صحیح ده، ا نه واله د بي پورې هغه کار کېدو، د ا نه شروع شوی او بیا کېدو او د بي پورې راورسېدو. نو دا اوس په ماضي کې دا کار د ا نه شروع شوی د بي پورې راورسېدو، نو دا څه وخته پورې جاري و که نه. صحیح ده، نو دې ته ویل کېږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. د دې مثال تاسو داسې واخلئ چې لکه مونږ چاته په پښتو کې وایو چې یاره زه په پېښور کې اوسېدم، نو په انګلیش کې به څنګه راځي؟ I had been living in Peshawar. دا پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس فقره شوله. یا تاسو داسې هم ویلی شئ، مطلب مونږ چاته وایو چې یاره اسلام آباد کې د اوسېدو نه مخکې مونږ په پېښور کې اوسېدو. صحیح ده، نو ګوره مونږ په پېښور کې اوسېدو مطلب دا دی چې په پېښور کې خو مونږ اوسېدل په یو ټایم کې شروع کړي وو، خو بیا هغه څه ټایمه پورې جاري وو او بیا ختم شو. د هغې نه پس مونږ بیا اسلام آباد ته لاړو. صحیح ده، نو دا په ماضي کې دا کار شروع جاري و. صحیح ده، زه تاسو له یو څو مثالونه در کوم او په دې مثالونو کې به زه تاسو په دې خبره باندې پوهه کوم چې مونږ به په کم ټایم کې د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کوو. مونږ ته به څنګه پته لګي چې مونږ په دې ټایم کې چې دا کم په انګلیش کې مونږ دا فقره لیکو، دا مونږ د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس په شکل کې لیکو. صحیح ده، اول خو تاسو په دې باندې ځان پوهه کوئ چې د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس فقره په انګلیش کې جوړیږي څنګه. صحیح ده، څنګه چې په نورو ټول ټینسونو په شانتي په دې ټینس کې هم زموږ سره چې کم سبجیکټس دي I, we, you, they, he, she, it، د دې ټول سبجیکټ سره مکمل د ټول سبجیکټ سره به په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې had been لګي. صحیح ده، had been، had دا د has تھرڈ فارم دی که نه، ځکه چې دا پاست خبره ده که نه. has په پریزنټ کې استعمالیږي او had پاست کې استعمالیږي. صحیح ده، had been به راځي لکه I had been، you had been، we had been، they had been، he had been، she had been، it had been. د ټولو سره به had been راځي. نو دا خبره خو یاد ساتئ، دا خو ډېره اسانه ده. صحیح ده، د دې نه پس به ځکه چې دا کنټینیوس ټینس دی که نه، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی، نو همیشه په کنټینیوس ټینس کې د ورب د فرست فارم سره د ING اضافه کېږي، ځکه چې دا جاري فارم دی که نه، جاری حالت دی که نه. نو په هغې کې په دې کې به هم نو بیا به څه راځي؟ I had been working، you had been working، they had been working، she had been working، it had been working. تاسو وګورئ ورک د ورب فرست فارم دی ورسره د ING اضافه وشوله. نو د ټول څونه چې وربز دي د وربز د فرست فارم سره به د ING اضافه کېږي، د هغې نه به هغه کنټینیوس ټینس جوړ شي. صحیح ده، اوس زه تاسو سره په 5 موقعو باندې پوهه کوم چې په 5 موقعو باندې به مونږ ته پته لګي چې په دې ټایم کې به مونږ د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کوو. مثال په طور اولنی مثال خو دا واخلئ، یو کار مخکې کېدو، په دې کې د نور څه ذکر نشته دی، مطلب دا دی I had been working، ما کار کوو. I had been working، ما کار کوو، مطلب ما په یو کمپنۍ کې کار کوو، ما په یو بینک کې کار کوو، ما په یو سکول کې کار کوو. صحیح ده، نو ټول ما دا زړه خبره ده
مخکې ما کار شروع کړی و، په ماضي کې دا خبره چلېدل، نو زه به څه وایم I had been working، ما کار کوو. دا خو یو حالت شو چې موږ د یو داسې سیس په باره کې خبره کوو چې هغه مخکې کېدو، صحیح ده. نو هغه به موږ دغه شان په ساده I had been working, you had been working, I had been studying, I had been playing, I had been writing، ټول دغه شان راځي کوم چې زړه خبره یې، صحیح ده. خو په ماضي کې هغه خبره جاري وه. دویم تاسو داسې واخله چې یو کار کېدو، د هغې نه پس بیا یو کار کېدو نو بیا هغه ختم شو، د هغې نه پس بل کار شروع شو، صحیح ده. تاسو له ما اوس دې نه مخکې یو مثال در کوم. مطلب ما تاسو ته وایي چې په اسلام آباد کې د اوسېدو نه مخکې موږ په پېښور کې اوسېدو، نو ګوره په دې ټایم کې موږ په اسلام آباد کې اوسېږو، صحیح ده. د دې نه چې کوم مخکې زوړ ټایم دی، ماضي خبره ده، نو پای کې موږ په پېښور کې اوسېدو، نو په پېښور کې موږ دلته اوسېدل شروع کړله، موږ اوسېدو دلته زموږ په پېښور کې اوسېدل ختم شوله او په اسلام آباد کې شروع شوله، صحیح ده. نو د یو بل کار د شروع کېدو نه مخکې چې کوم کار کېدو په ماضي کې، په هغه ټایم کې هم مونږه د پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کوو. هم دغه مثال تاسو واخلئ، لایک داسې زه یو بل مثال در کوم. We had been playing cricket before it started to rain. مونږه د باران شروع کېدو نه مخکې مونږه کرکټ کولو. دا اوس وګورئ، اول خو موږ کرکټ کوو که نه، دا خو یو کار په ماضي کې شروع چې کله باران شروع شو نو هغه کرکټ کول ختم شو او باران شروع شو، دا دویم کار بیا شروع شو که نه، دویم ایونټ شروع شو، صحیح ده. نو د یو کار نه مخکې چې کوم کار کېدو هغه په پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې راځي. دا فقره بیا څنګه راځي تاسو ګورئ. We had been playing cricket، تاسو ګورئ we had been، دا اوس ګورئ د past continuous tense شو کنه. We had been playing، دا وګوره د verb د first form سره ing لګو. We had been playing cricket before it started to rain، د دې نه مخکې چې باران شروع شو، صحیح ده. نو دا خو اوس بیا تاسو وګورئ دا دویم حصه چې د دې فقرې دا before it started to rain، دا خو د past simple tense حصه ده کنه د فقره. it started دا د past simple tense فقره ده. خو زمونږ د دې سره کار نشته ځکه چې دا کار خو بیا وروسته شروع شو کنه. د دې نه مخکې چې په ماضي کې کم کار جاري و موږ د هغې په باره کې خبره کوو، هغه به دا څنګه به لیکل کېږي we had been playing cricket، صحیح ده. یا past perfect continuous tense موږ په هغه موقع کې هم استعمالوو چې کله موږ د په ماضي کې یو کار شروع شوی و او بیا کېدو په ماضي کې بیا ختم شو، نو په دې ټول کار کېدو کې د دې سر نه واخله د دې سره پورې چې څومره ټایم لګېدلی، څومره وخت لګېدلی، صحیح ده. د دې وخت د ویلو دپاره، د دې وخت د ظاهرولو دپاره، یا چاته د دې باره کې ویل چې په دې کار کې ټوټل وخت څومره لګېدلی و، نو په هغه ټایم کې هم مونږه د پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کوو. نو کله چې هم د وخت استعمال مونږه کوو نو تاسو ته ښه پته ده چې ما مخکې په نورو ټینسونو کې هم کړي چې کله هم مونږ د وخت استعمال کوو نو په فقر کې به یا د سینس استعمال کېږي او یا به د فار استعمال کېږي. سینس هله استعمالیږي چې د هغې کې مونږ ته پته یې چې دا یو کار کله شروع شوی و، څه ټایم شروع شوی و، څه وخت شروع شوی و، د هغې د شروع کېدو وخت معلومي. او فار مونږ هله استعمالوو چې مونږ صرف په هغې کې مونږ ته صرف دا پته یي چې په دې کار کېدو کې ټوټل وخت څومره لګېدلی دی د یو سره نه د بل سره پورې، صحیح ده. نو هغه وخت کې مونږ بیا د فار استعمال کوو، یا به فار مونږ هله استعمالوو چې په هغه کار کله ختم شوی دی. سینس مونږ هله استعمالوو چې هغه کار کله شروع شوی دی، فار مونږ استعمالوو چې هغه کار کله ختم شوی دی. سو دا د ټولو نه اسان د دې تعریف کېدی شي، صحیح ده. اوس تاسو د دې مثال در کوم په پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې، صحیح ده. They had been working on that project for 6 months. هغوی په دې یو پروجیکټ باندې، پروجیکټ څه وایي منصوبه، په دې یو منصوبې باندې د 6 میاشتو نه کار کوو، صحیح ده. کار کوو مطلب دا چې دا زړه خبره ده که نه. نو د 6 میاشتو نه هغوی په دې پروجیکټ باندې کار کوو، مطلب دا چې 6 میاشتې مخکې هغه کار شروع شوی و، شروع کېدو نو جاري و، صحیح ده. نو پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس راغی. یعنې څنګه به راځي they had been، دا ګوره پاس پرفیکټ کنټینیوس شو، had been working، the work the first form سره ing لګېدو. They had been working on that project
for 6 months. نو تاسو وګورئ 6 months دی کنه 6 months کې خو مونږ ته د دې پته نشته کنه چې دا کار ایگزیکټلی شروع شوی کار خو شپږ میاشتې مونږ ته خو دا پته نشته چې کمې شپږ میاشتې دي صحیح ده نو په دې سینس کې د فار استعمال کیږي یا په دې کې خو مونږ ته صرف هغه د کار هغه دورانیه ښیي مونږ ته چې دا کار کله شروع شوی او د څومره وخته پورې جاري و نو شپږ میاشتې و که نه صرف دورانیه ده چې کله صرف د دورانیې خبره کیږي نو بیا به د فار استعمال کیږي نو ځکه راځي چې they had been working on that project for 6 months صحیح ده که فرض که مونږ په دې کې د سینس استعمال کوو یا مثال په طور مونږ وایو چې هغوی دا یو پروجیکټ باندې کار د جنورۍ د میاشتې نه شروع کړی یا د فروری نه شروع کړی یا د مارچ نه شروع کړی خو چې مونږ به کې هغه سپیسیفیکلی مونږ صحیح مخصوص ټایم وښیو چې دا کار شروع شوی کله و نو بیا به د سینس استعمال کیږي مثال په طور همدغه فقره واخلئ they had been working on this project since January هغوی په دې منصوبې باندې د جنورۍ نه کار کوي د جنورۍ نه کار کوو صحیح ده نو تاسو وګورئ چې کله پکې جنوري راغله جنوري خو بیا معلوم ټایم دی که نه معلومه میاشت ده صحیح ده نو په هغه ټایم کې بیا د سینس استعمال کیږي صحیح ده نو تاسو دا درې څیزونه تاسو اوس یاد کړل یو خو چې یو کار مخکې کېدو یو چې یو کار کېدو او د هغې نه پس بیا بل کار شروع شو یا د یو بل کار شروع کېدو نه مخکې چې کم کار کېدو په هغې کې هم پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس لګي او یا چې دا اوس چې مې راته کوم ووې چې کله په یو کار کې یو کار مخکې کېدو خو په هغې کې مونږ د هغې د دورانیې په باره کې چې په دې کار کې ټوټل ټایم څومره لګېدلی یا کله شروع شوی و د هغې په باره کې خبرئ او د ماضي خبرئ نو هغه به هم د پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس خبرئ دغه شانتي داسې هم کې یو حالت دا هم کېدی شي چې په کومه موقع باندې مونږ پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالو چې کله مونږ د یو داسې کار په باره کې خبره کوو چې هغه مسلسل کېدو مطلب مونږ داسې وایو که نه چې مونږ هر سهار دا یو کار کوو یا مونږ هر ماښام دا یو کار کوو سټډي کوو مونږ هر ماښام یا هر مازدیګر مونږ کرکټ کوو یا هر سهار مونږ ورزش کوو دا اوس وګوره دا یو کار دی چې دا مسلسل هر پیره کېږي دې ته ویل کېږي پیټرن یو پیټرن دی که نه چې هر سهار په 8 بجې باندې مونږ ناشته کوو نو هر سهار راغی دې ته ویل کېږي پیټرن نو که یو کار په ماضي کې ریګولرلی کېږي یعنی په پیټرن باندې کېږي مسلسل کېدو هر پیره کېږي صحیح ده نو په هغه کیس کې هم مونږ د پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کوو مثال په طور we had been going to the gym regularly مونږ مسلسل ریګولرلی مطلب هر ورځ یا هر مطلب چې هر ورځ مونږ په 8 بجې باندې جیم ته ځو جیم ته مطلب کوم ځای کې چې خلک ایکسرسایز کوي صحیح ده که هر ورځ په 8 بجې باندې مونږ جیم ته ځو مونږ هر ورځ ځو نو دا ریګولرلی شو که نه ریګولرلی په 8 بجې باندې هر ورځ مونږ جیم ته ایکسرسایز لځو نو په دغه کیس کې به هم که دا د ماضي خبره وي نو مونږ به بیا دا پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کوو نو سبا راځي we had been going to the gym regularly مونږ جیم ته مسلسل تلو ریګولرلی تلو صحیح ده په خپل وخت باندې به همیشه تلو نو بیا به سره راځي we had been going د go سره به د go د ورډ فرست فارم دی د هغې سره به د ing اضافه وشي دغه شانتي په یو بل کیس کې 5م نمبر دا دی دغه خو څلورم و 5م نمبر دا دی چې مونږ د یو ماضي کې یو کار شوی و یو اکشن شوی و مونږ د هغې په باره کې خبره کوو خو مونږ دا وایو چې هغه کار ولې شوی و د څه وجې نه شوی و ریزن څه وجه څه وه د هغه کیس کې هم د پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمال کېږي د هغې مثال داسې واخلئ مونږ وایو چې she was tired هغه ستړې شوې وه she was tired هغه ستړې شوې وه یعنی په ماضي کې ستړې شوې دا خو ګوره پاس سمپل ټینس شو که نه she was tired because مطلب دا اوس هغه وجه راله دا اوس هغه چې د څه وجې نه کېدو نو هغه ستړې شوې وه نو وجه څه وه ولې ستړې شوې وه she was tired because she had been studying all night هغه ستړې شوې وه ځکه چې هغې ټوله شپه سټډي کړې وه صحیح ده هغې ټوله شپه مطالعه کړې وه نو تاسو د دې دا دویمه حصه د فقرې سره راغله because she had been studying نو دا اوس وګورئ past perfect continuous tense she had been studying نو she سره had been راغی د study
د ورب د فرست فارم دی د هغې سره د ING اضافه وشوله. she had been studying all night. هغه ډېره ستړې شوې وه ځکه چې هغې ټوله شپه ستړي کړې وه. نو دا 15 موقع دي چې کله موږ د ماضي خبره کوو چاته نو دا به موږ د past perfect continuous tense په شکل کې کوو. صحیح ده. او فقره به دغه شانتي جوړیږي. د ټول سبجیکټ سره به IVU دی، د ټول سبجیکټ سره به had been لګي او د ورب د فرست فارم سره به د ING اضافه کیږي ځکه چې دا کنټینیوس ټنس دی، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټنس دی. صحیح ده. د هغې نه به د دې فقرې جوړیږي دغه شانتي. اوس د دې نیګیټیو او انټراګیټیو او نیگیټیو انټراګیټیو فقرې به څنګه جوړیږي. نیگیټیو فقرې چې دې کله موږ جوړو یعنی منفي فقرې، نو بالکل سمپل د کم چې سبجیکټ دی اول به سبجیکټ راځي، د سبجیکټ نه پس به هیډ راځي، د هیډ نه پس به ناٹ لګي، د هغې نه پس به بین لګي او بیا به هماغه شانتې د ورب هغه فرست فارم سره به د ING اضافه کیږي. صحیح ده. نو څنګه به راځي؟ مثال په طور I had been working، ما کار کولو. صحیح ده. نو دې چې کله موږ نیګیټیو فقره جوړو نو به څنګه راځي؟ I had not been working، ما کار نه کولو په ماضي کې. صحیح ده. یا مثال په طور د ټول سبجیکټ سره دغه شانتې راځي. یو مثال پوره دی، بیا چې ویډیو ډېرې اوږدېږي. اکثر خلک یعنې کمپلین کوي چې ویډیو ډېرې اوږدې دي. نو یو مثال باندې ځان پوه کړئ. اول به سبجیکټ راځي، بیا به هیډ راځي، بیا به ناٹ راځي. I had not been working، you had not been working. او دغه شانتي چې کوم دی په نور ټنسونو په شانتي په دې کې هم د had not been نه اکثر خلک هغه وړوکی فارم جوړ کړي، د had not په ځای باندې hadn't. صحیح ده. نو had not یو ځای کې نو هغه هیډ راشي او بیا به ان راشي، بیا به اپاسټروفي بره به کامو لګي او ورسره به ټیو لګي، هیډنټ به جوړ شي. او بیا پرونانسیشن به د هغې سره راځي I hadn't. دا به چې کله تاسو وایئ نو کلیر به وایئ. صحیح ده. او تاسو چې کله تاسو ته فقرې ویمه تاسو کوشش کوئ چې زما سره وایئ نو تاسو به هغه ججک ختم شو، تاسو پته لګي چې یاره موږ کله د چا سره که فرض کړئ انګلیش وایو نو څنګه به وایو. تاسو کم از کم خپل آواز واورئ چې تاسو صحیح وایئ او که نه. نو په زور باندې پریکټس ډېر زیات ضروري دی. صحیح ده. نو که یوازې ناست یې نو هم مه شرمېږئ او که د چا سره ناست یې نو هم مه شرمېږئ. دا خو تاسو ژبه زده کوئ، څو پورې پریکټس نه کوئ نو دا به څنګه یادېږي. صحیح ده. نو دغه شانتې د دې نیگیټیو فقرې جوړیږي. انټراګیټیو فقرې بالکل دغه شانتي دا هیډ چې دی هیډ به د فقرې په اوله کې راشي، د سبجیکټ نه مخکې راشي، بیا به سبجیکټ راځي، بیا به بین راځي او بیا به د ورب هغه فرست فارم سره ING جرنډ فارم چې کوم د هغې راځي. صحیح ده. had I been working، آیا ما کار کولو، had I been working. صحیح ده. دا شانتي د دې انټراګیټیو فقرې جوړیږي او د دې انټراګیټیو فقرې د نور ټنسونو په شانتي د سوالیه چې کوم ټکي دي یعنی where، when، what، how، یعنی موږ په پښتو کې وایو کنه کله، څنګه، ولې. د دې دا هم سوالونه دي کنه. د دې فقرې هم چې کله جوړیږي نو هغه بیا څنګه جوړیږي. دا کم چې سوالیه ټکي موږ لګو هغه په فقرې باندې ډیپینډ کوي چې موږ کم قسم سوال کول غواړو. مثال په طور موږ وایو چې you had been working، دا یو فقره ده. you had been working، تا کار کولو. نو موږ چا نه سوال کوو where had you been working، تا کم ځای کې کار کولو. where had you been working. نو ګوره هغه انټراګیټیو فقره خو هغه شانتي ده که نه. had I been working، had you been working. خو چې کله که سوالیه ټکي ورسره موږ لګول غواړو نو ټوله فقره به په هغه ځای کې صرف هغه سوالیه ټکي به د فقرې په اوله کې راشي. where had you been working، how long had you been working، څومره وخته پورې تا هلته کې کار کولو. یا why had you been working، تا ولې هلته کې کار کولو. صحیح ده. دا ټول سوالونه دي که نه. what had you been working، تا څه کار کولو. یا how had you been working، تا څنګه کار کولو. دا ټول سوالیه ټکي دي. دغه شانتي د دې نیګیټیو د انټراګیټیو فقرې دغه شانتي هم جوړیږي. نیګیټیو انټراګیټیو فقرې هم جوړیږي. نیګیټیو انټراګیټیو فقرې هغه چې په هغې کې سوالیه هم وي او په هغې کې ورسره نفي فقره هم وي. مثال په طور یو فقره ده I had been working. د دې نیګیټیو انټراګیټیو به څنګه راځي؟ had I not been working، آیا ما کار نه کولو. نو had به د فقرې په اوله کې راشي، بیا به سبجیکټ راشي، بیا به ناٹ راشي، بیا به بین راځي او بیا به د ورب د فرست فارم سره د ING اضافه وشي. هغې نه به نیګیټیو انټراګیټیو فقره جوړ شي چې په هغې کې سوالیه هم او
منفي فقره هم وي. نو دغه شانتي د دې نه جوړیږي. اوس د یو څو فقرې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري، تاسو وګورئ په دې کې دا کم I had been, you had been, we had been. نو د دې I had, we had, you had دا هم خلک په شارټ فارمیټ کې وایي، صحیح ده، او لیکي هم او وایي هم. نو د هغې نه بیا څنګه جوړ شي؟ د I had نه به جوړ شي I، او د had په ځای باندې صرف هغه بره اپاسټروفي او بیا ډي ولیکلی شي، هغه بیا ویل کېږي I'd. نو تاسو اوس د دې دا کم چې ټول سبجیکټس دي دا تاسو زما سره په یو ځای باندې په تیزه باندې وایئ، صحیح ده. د ټولې فقرې به زه ویمه، نو تاسو به یې زما سره وایئ، تاسو پته وکړي چې د دې دا پروننسیشن به یي څنګه، صحیح ده. نو مثال په طور د I سره دی I'd been calling، ما فون کولو. You'd been writing، تا لیکل کول. We'd been cooking، مونږه پخلی کولو. They'd been watching، هغوی کتل یا هغوی کتل کول. He'd been studying، هغوی study کوله. She'd been reading، هغې لوستل کول. نو تاسو وګورئ په دې ټولو کې دا I'd، we'd، you'd، we'd، نو تاسو وګورئ دا به ښه واضحه ده، اخر کې به دا ډي ښه واضحه وایي، صحیح ده. د هغې نه د دې هغه شارټ فارمیټ جوړ شي. نو دا زموږ و پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. امید دی چې انشاءالله تاسو په دې باندې ښه پوه شوي یې، خو دا تاسو د ځان له نوټس جوړوئ او په هغې باندې پریکټس ډېر زیات ضروري دی. انشاءالله دا پاست ټینس هم ختم شو زموږ. انشاءالله پر روان ویډیو کې به موږ فیوچر ټینس شروع کوو. نو انشاءالله به بل ویډیو کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. الله په امان.